قدرمنو لیدونکو سلامونه او ښې چارې تیمورشاه کمال یم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده شاعر او کتاب خپرونه موږ تاسو ته هر اتوار وړاندې کوو، نو موږ د کتاب په دوران کې هم تاسو ته وایو او یو ځل بیا نن دا اعلان درته کوو چې زموږ په سویلي پښتونخوا کې چې په هره سیمه کې د هرې قبیلې د هر توکم سره تعلق لري هغه لیکوال او شاعران چې پښتو ژبه یې لیکلې وي، که هغه نثر وي، که افسانه وي، که شعري ټولګه وي، هغه کتابونه پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کوي، موږ به یې ولیدونکو ته ډالۍ کو او دغه کتاب به موږ چې تاسو سره تر دوړو او تر ګړزو لاندې پروت دی موږ به یې نړۍ ته خواره کو او په نړۍ په ټوله لر او بر پښتانه به یې وپیژنو. نو خپل کتابونه پیاوړي لیکوال ته ډالۍ کوي او پر ښه باندې چې تاسو کومه نمره وینئ پر همدا نمبر باندې د موږ سره تماس ونیسئ او د طاهر لیوال سره رابطه وکړئ، خپل کتابونه پیاوړي لیکوال ته راواستوئ. لکه څنګه چې موږ دا نننۍ خپرونه وړاندې کړه دغه کتابونه هم د قدرمنو شاعرانو په دا اوس روان هفته کې موږ ته راواستول. موږ د دې یو جهان مننه کوو او موږ د لیکوال او د شاعرانو زموږ په دې کې نوره یوه ګټه نسته. موږ دا غواړو چې موږ د خپلې سویلي پښتونخوا لیکوال او شاعران په ایرو کې پټ لالونه خلکو ته ښکاره کړو او په خلکو یې وپیژنو. نو ستړی پښتون مه هیروئ، د موږ سره دا ویډیوګانې شیروئ او زما شخصي پیج ته چې د تیمورشاه کمال په نامه دی او د کرتو په نامه دی، دا دوه بیلابیل پیجونه دي، زما شخصي پیجونه دي. د پیاوړي لیکوال نورې خپرونې هم پر دا پیجو باندې پرتې دي. تاسو کله ناکله د تیمورشاه کمال په نامه چې کوم پیج دی دې ته هم سر ښکاره کوئ او د کرتو په نامه چې کوم پیج دی دې ته هم سر ښکاره کوئ. نو به د پیاوړي لیکوال بیلابیلې مشاعرې او خپرونې تاسو وینئ، اورئ به او خوندونه به ځنې اخلئ. نو موږ له تاسو سره یو او تاسو له موږ سره اوسئ. یو جهان مننه، په دې ادبي سفر کې را سره مله اوسئ. زه اوس د همدې ادبي زیار او کار په هکله چې پیاوړي لیکوال د شاعر او کتاب په نامه مخ ته بیایي او د پروفیسر فیض شهزاد صاحب ته ورځمه چې تاسو ته خپل تاثرات زموږ پر دغه ادبي زیار باندې وړاندې کړي. یقینا تیمورشاه کمال صاحب، محمد طاهر لیوال صاحب ډېره یو خوندوره سلسله ده، معلوماتي سلسله ده، ادبي سلسله ده او د خدمت او د جذبې ډکه سلسله ده. یقینا زه خو دا وایم کله تا چې وویل چې کوم شاعر خپل شعري ټولګه لري، افسانوي ادب لري، نثر وي که نظم وي، دا خپل کتاب باید چې پر دا موبایل پر دا پیج ستړي پښتون چې ښکاره کېږي د طاهر لیوال سره رابطه وکړي. او ځینې بیا زه هغه باندې هم غږ کوم چې د ده د خوښې کتاب دی او صرف د ده سره دی در چا رسېدلی نه دی، دی دا غواړي چې دا کتاب دی د هغه رنګه معرفي سي، خور سي، معرفي سي. نو هغه ته هم زه دا بلنه ورکوم چې دا کتاب ته د ځانه پورې مه محفوظه کوه، دا راواستوه، موږ به پر دې پروګرام وکړو، موږ به پر دې خبر وکړو، موږ به پر دې خپل نظر واچو، ستا کتاب به بیرته ستا در لاس هم در ورسېږي. او دا طاهر لیوال چې دا کم ستړی پښتون کم پیج دی او د تیمورشاه کمال چې کم زیار دی او موږ ته چې بلنه راکړي موږ هم انکار هم نه دی کړی. نو دا سلسله به جاري، دا د یو خدمت په حواله به وي، دا به د ادب د یو تاریخ په حواله به وي، دا به د نن هم ضرورت وي، د سبا هم ضرورت وي، ګرځه به د راروانو نسلو یو ضرورت وي. نو زما بلنه هم دغه د خواست هم دا دی چې د هرې سیمې
هر شاعر وي د هرې درجې شاعر دی وي جونیره وي سینیره وي زه هغو ته دا وایم چې تاسو خپل کتابونه چې کوم دي کاغذ نثري دي که نظمیه دي یعنې که د اشعارو دي که د نثر دي پر دغه موبایل چې په ستړي پښتون چې کم نمبر تاسو ته ښکاري دا د محمد طاهر لیوال دی تاسو د دې سره رابطه کوئ د طاهر لیوال په ذریعه د دا نمبر په ذریعه به دا کتاب د پیاوړي لیکوال مشر تیمورشاه کمال صاحب ته رارسي او بیا به موږ پر کښېنو موږ به انتخاب کوو موږ به د هغه رنګه خبره پر کوو جهان مننه کور ودان